ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اغه خلق چې کم خلق د یتیمانو مالونه خوري ظلمن، دا خلق وخپلو نسو ته سکروټ وراچي. ګورئ ما پرون تاسو ته وویل چې موږ خلق ظلمن نه خوري، په ناپوهي او په غلطفهمي کې خوري. دا اوس مې تفسیر کاتی وایي چې د چا پلار مړ شو، پلار یې مړ شو، د دغه مشترک مال سه نه په دغه پلاره پسې صدقه جایز، نه خیرات پسې جایز، نه یو بل داسې په دې پیسو باندې خرچه کول جایز. خبره مې سر خلاص په نس ځکه په دغه وارثانو کې یا خو کېدی شي چې داسې څوک وي د هغه دا شی خوښ نه وي، دا خو مشترک مال دی پاتې شو، د یو ورور خوښه ده چې خیرات وکړي، د بل ورور نه ده خوښه. بیا یو خو دا وجه ده. دویم کېدی شي په دغه وارثانو کې نابالغ څوک وي، یو لور یې نابالغ وي، اگر چې ته لور نه کې شمارې لیکن حق لري، قرآن خو حق ورکړی، یو زوی یې نابالغ دی، نو ته حق نه لري چې دغه نابالغ په مال کې دا فیصله وکړي په پلار خیرات او صدقه. دا اوس معرفت القرآن کې مفتي شفیع عثماني صاحب لیکلي وو چې د یو بزرګو د یو مریض پوښتنې له ورغله، د یو مریض پوښتنې له ورغلې، د هغه پوښتنه یې کول، خو د هغه پوښتنې په دوران کې هغه مړ شو، سړی مړ شو. دغه شیخ دا بزرګ را ولاړ شو چې په دا کمره او په دا خونه کې یو څراغ لګېدی، دا یې فورا مړ شو. خو نو بجلي نه وله، خو د هغه څراغان و بطي و تیل و، دا یې مړ کړ، خپله پیسې ورکړې د څراغ لپاره، څراغ و تیل شان بندوبست یې وکړ، هغه یې ولګاوه. دا نور ورته چې حضرت دا چې څه وکړل، ګوره دا سړی چې ژوندی و دا څراغ د ده ملکیت و، دا اختیار و چا دې لګېدی، اوس چې دی مړ شو دغه د دا وارثانو ملکیت دی، نو که په دا وارثانو کې د یو نه خوښه دا څراغ دې ولګي، یا په دا وارثانو کې یو نابالغ ولو، نو دغه څراغ زموږ دپاره لګول دا حرام او ناجایز دی. بغیر طب نفس د چا مال استعمالول شرعا دا جایز نه دی. نبي علیه السلام صریح حدیث دی چې ستا دپاره حلال نه دی. لیکن زموږ خلک د پلار د مرګ وروسته 10 کاله 20 کاله په حرام خوري اخته، 10 کاله 20 کاله په پلار پسې خیرات صدقې کې پر ځای د ثواب الټه سزا ورکړي. دا ژوندو ته مړ خلک نو څه قصور دی؟ ځکه چې دا د حق دی نه. زه دا وایم چې پلار مړ شو، اوس ګوره دا زموږ بزرګان پر هغه ځای څراغ لا مړ کړي، څراغ مو چیست، یعنی د دې څه صرف هغه و دا خلکو ته د مسلې نوعیت ورشي، د مسلې اهتمام ورشي چې باید د دې اهتمام وشي. او زموږ هغې خدای نکاح نه لري، ته و د پلار دی در اوسه قبله نه دی وړی، تا بیا پر میراث کښېښوي، تا بیا پر تقسیم کښېښوي. اوس ما شیخ مولانا عبدالمجید صاحب موږ ته پخپله زموږ په کور کې وویل، زما پلار دا ګرده ناست و، زما پلار مړ شو، ما ټوله شاقبن وړه ترخه غوړي ټوله شاقبن، یو شلم چا لاس نه دی وړی، یا مې په خپلو پیسو کې یا د چا څه پور کې زه ولاړم د بازار سم سودا راوه، د بازار سم شی راوه، بیا مې وروسته تقسیم وکړي. خور دا ګوتې مې خور ویل وروره در پاتې، ما ته یې ویسه بیا به سبا راوي، ول هغه بیا 500 نه دي بېدېدلې، نه دي پر دا ځای خور در پاتې. نو په کار دا ده چې په دغه شانو کې اهتمام وکول سي، و دې شانو ته پام کول سي. دا نه فتاوي خبرې دي، نه دا د مخلوق خبرې دي، نه دا د یو عالم خبرې دي، دا د قرآن خبرې دي. دا د قرآن د دې خلاف ورزي کول د قرآن سره ټکر دي، د قرآن خلاف ورزي کول دي، او د قرآن د احکامو خلاف ورزي کول دي.